شعرونه به تاسو ته ډېر په پښتنه مینه باندې دغه ووایم چې ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي څه ولیکم یاره چې ښه خیال مخې له نه راځي او ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله او کومه پرې اذان خو څوک بلال مخې له نه راځي او سترګې مې په چاچې شي خوږې په وړمبۍ ورځ د کال سترګې مې په چاچې شي خوږې په وړمبۍ ورځ د کال بیا هغه سړی په پوره کال مخې له نه راځي او دغه څو شعرونه نور چې که د خوارانو پکې حال بدل شو نو موږ به یقین وکړو چې کال بدل شو او مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو مننه چې مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو اوس د مطلب یارانې خلک ستایي فرخاده ستا د عشق مثال بدل شو دغه څو شعرونه نور چې بلا غمونو کې خوندي وه خو بس ومې کړله او ستا نه بغیر څه زندګي وه خو بس ومې کړله او ښه راته پته وه چې دې زړه کې ته نه اوسېدې دانش صاحبو چې ښه راته پته وه چې دې زړه کې ته نه اوسېدې د وران کنډر څوکیداري وه خو بس ومې کړله او دغه شعر پکې د باچا خانروخ ته چې لکه سنډته سرینده وه زما زیار او ستړي لکه سنډته سرینده وه زما زیار او ستړي په پښتنو داسې خواري وه خو بس ومې کړله او دغه یو غزل صرف د دې موسم مطابق چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یاره حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی او د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تاتره څنګه سپین غر څنګه علم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیری ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی او دغه ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وی او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخ اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وی چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا اواز وی چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وی او په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلی که ګوله مې دعا وی نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وی او په سر کې سپین نشته هیله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وطنې 45 کیلو دی څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادومه څنګه ژوند د مزو دی د استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز دی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز دی